السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو 2 انچه ټي وي ده او افغان سپورټس تاسو ته ښکارېږي چې کرکټ خپروي. ډېرو دوستانو غوښتنه کړې چې داخل کې ریسیور لري هغه تلویزیون په باره کې ویډیو راته جوړه کړه. نو یوه ویډیو مخکې ما جوړه کړې هغه لمر تلویزیون په باره کې وه. اوس درته افغان سپورټ په هغه تلویزیون کې اچوم چې په داخل کې ریسیور لري او سوني تلویزیون ده 2 انچه ده. نو دا تاسو ته ښایي څه رقم ته کېږي. تاسو ته معلومېږي چې افغان دلته سکرمبل ده او په هغه کې ډالر علامه پرې راغلی ده، افغان سپورټ کار نه کوي. نو څه کوو؟ دا ریموټ ته تاسو ته ښکارېږي مینو بټن درته وږم. په مینو بټن کې مینو راخلاص شوله، موږ سیټینګ ته راځو. سیټینګ ته چې کله رالو دلته تاسو ته واضح ښکارېږي بیس لیکل شوی ده، صحیح ده. دلته بیسکي ورته لویږي، دلته راکښته کوو او انټر کوو. دا مې راوستلو، انټر کوئ. چې کله مې اوکې کړلو دلته له موږ تاسې فریکونسي چې کومه ده هغه هم صحیح ده، 11938 ده او کوم سایټ چې ده 229 دا هم صحیح ده. یوازې کلي راچه غواړي، هغه کلي موږ تاسې ورچو. څه کوئ؟ اوکې کوئ. چې اوکې مې کړلو په دې ځای کې ټول صفرونه دلته موږ تاسې کلي ورچو. کلي ده 1 2 3 4 5 او ورپسې بیا یې 2 یې ګانې دي او بیا صفر ده. بیا بي سي بیا بي او سي ده. بي او سي او وروسته 1 2 3 1 2 3 ډي ډي صفر بي صفر او بي. کله چې مې دا واچوله نو زموږ هغه کمپلیټ شوله. کلي دلته راځو انټر ته او اوکې کوئ. کله چې مې دا اوکې کړله په خپله کوم هغسې ولو چینل چې ول هغه خلاصېږي. تاسې په مخ باندې افغان سپورټ په ژوندۍ بڼه باندې خلاص شو او دلته وګورئ ډالر علامه هم شته ورباندې. نو دوستانو دا ویډیو د هغه تلویزیون لپاره چې داخل کې ریسیور لري. که ویډیو خوښ شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ به هر وخت تاسې لپاره کوشش کوو چې داسې ښایسته ویډیوګان راوړو. د سرلوړي او اباد افغانستان په هیله الله مو مل شي.